ظالم جبیر ریاست رسول ان شاء الله د ټول پاکستان او بلکې ټول خیر په پښتونخوا به ان شاء الله د پښتونستان د پاکستاني ریاست حمله د لر او بر افغانانو غبرګونونه پاکستاني وزیر وایي دا جرګه نه بلکې عدالت دی نو ځکه مخنیوي کوو دا چې د اصولي او ایمل ولی خان ترڅنګ نورو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پر پښتون قومي جرګې د پاکستاني ځواکونو د حملې وروسته چې 3 کسان شهیدان او 15 زخمیان کړل. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې ځکه د دې مخالف دي چې دا جرګه نه بلکې عدالت لګول کیږي. هغه زیاته کړې ده چې د جرګې ته به اجازه ورنکړي او که څوک د پی ټی ایم ملاتړ وکړي نو شناختي کارت، سیم کارت او پاسپورت به بلاک او بانکي اکاونټ به بنديږي. منظور پښتون د پښتونخوا پولیسو ته د پیغور په ډول لیکلي چې محسن نقوي له دوی سره د جګړې اعلان وکړ خو هغه خپل رامخکې نشو بلکې د 100 روپیو مقابل کې خپل مامور پښتانه رامخکې کړل. منظور ویلي نقوي اعلان وکړ چې پښتانه ورڅخه جرګه نشي کولای خو پښتنو هوډ وکړ چې دا جرګه به په هر صورت کوي. پښتون زیاتوي د محسن نقوي پښتنو مامورینو له تیر شپې راهیسې د جرګې پر غړو بریدونه پیل کړي. کمال ناصر اصولي ویلي دا بېوسي او شرم دی چې پنجاب د جرګې پښتانه وژني خو په لوی کور یعنی افغانستان کې د دوی په ملاتړ د بېوسۍ له کبله خلک آن کوڅو ته هم نشي راوتلی. د ښاغلي اصولي په خبره دومره بېوسي ده چې د پاکستان سفارت اور هم نشي ورکولی. هغه د جرګې قربانیانو ته د جنت غوښتنه او کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د هرې شپې پای په سهار سره پای ته رسیږي. عصمت قانع لیکلي دغه هر شهید د پاکستان د بدنام او ناکام فرنګي ریاست تر پیلرونو لاندې بم دی. دا بمونه به د پاکستان شیرازه او د هانچه داسې الوزوي چې بیا به ټوټې هم څوک ونه مومي. پنجابي موږ په مرګونو نه مرو بلکې راژوندي کیږو. جرګه به کیږي په هر قیمت به کیږي نن نه سبا نه بل سبا. دا د یو کس پریکړه نه ده دا د قام پریکړه ده او قومي فیصلې نه په شا کیږي. ایمل ولی خان لیکلي د کافر پښتونخوا پښتون کافر دی، قتل عام دی، روا پښتون کافر دی. که ترهګر وي یا ریاست د پښتنو وینه ورته ارزښت نه لري. که له یوې خوا او بد ترهګر د پښتنو وینه په بېرحمانه ډول تویوي له بلې خوا کله چې ولس د دوی پر وړاندې د سوله ییزې مبارزې لاره غوره کوي دولت ورته د قصاب په څیر عمل تکراروي. پښتانه په دې هم ویشل شوي چې ایالتي حکومت د مسؤلیت مرکزي حکومت ته اچوي او مرکزي حکومت یې پر ایالتي حکومت. دا د شرم او افسوس خبره ده چې په خیبر کې پولیس او اف سی په بېګناه خلکو ډزې کوي. پښتانه دې ته اړ ایستل کیږي چې د دیوال په پورته کولو سره خطرناک غبرګون وکړي. نن په خیبر کې 3 پښتانه ځوانان په ناحقه وژل شوي دي. ایالتي حکومت او مرکزي حکومت دواړه د دوی په وژنه کې برابر شریک دي. د پښتنو لپاره که د مسلم لیگ قیوم خان وي او که د پی ټی آی ګنډاپور دواړه یو شان دي. ای ان پی د جرګې له تنظیم کوونکو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.